اکثره خلک چې څه وایي هماغه شان نه کوي. سلامونه ګرانو کتونکو، د مطلب تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یو ځای عمر خوړلي پلار په ټکنده ګرمۍ کې تر سره لمر لاندې کار کوه. 26 کلن زوی یې د فیسبوک پر پاڼه داسې ولیکل: د ټولو پلرونو د سلامتۍ په هیله. بل ځای یوه مور د سهار په 5 بجو له خوږ خوبه پاڅېده. د کور په کارونو بوخته شوه. لور یې د ماسپښین په 2 بجو له خوبه پاڅېده. څو شېبې وروسته یې پر فیسبوک ولیکل: زما مور زما ټوله شتمني ده. په همدې شېبه کې د مور د لور کوټې ته ورغله. لور یې په لوړ غږ ورته وویل: زر ځله مې درته ویلي چې زما کوټې ته بې اجازې مه راځه، نه پوهېږي. پوسټ پر فیسبوک ډیرو کسانو خوښ کړی و، خو مور یې خفه له کوټې ووته. بل ځای یو کس پر یوه تابلو کار کولو. ښی تکړه رسام و. خپل کار یې خلاص کړ. تابلو یې پر دیوال ولګوله. میرمن یې راننوته. خاوند ته یې مخ کړ، په ارامه یې وویل: د ورور پوښتنې ته دې نه ورځي؟ څو ورځې کېږي چې ناروغ دی؟ سړی په غوسه شو. په ترخه غږ یې ورته وویل: نن کار لرم، حوصله نه لرم چې ورشم. خو پر تابلو یې لیکلي وه: د یو بل په ارزښت پوه شئ. ډېر خلک همداسې دي، ځانونه یو ډول ښیي خو اصلیت یې بل ډول وي. نو ملګرو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پای ولیدله. که چېرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د لا ښایسته او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.